بسم الله الرحمن الرحیم دوستانو ګورځه تاسو ته نن یو ویډیو السلام علیکم کبیر خان یم په دې سایت کې چې تاسو ته کوم ویډیو ښکاري دا زموږ د افغانستان رونه دي چې فغلا باندې بارډر کراس کوي او یورپ ته ورودو کوشش کوي نو دا کسان چې دي دا اوس خو دې ته پته ده چې دا په کم بارډر باندې نیولې شوي دي او والی دي ډیر زیاتې والی دي د مخونه تاسو نه د سترګې تاسو نه نو لکه داسې دا یوازې افغانیان نیسي او نو افغانیان وخی دا زموږ خپل پاکستانی کمرونه چې په غلا باندې یورپ ته ځي نو دوی سره هم په بارډر باندې دغه رنګ عملي کېږي ځکه چې موږ له ډېرې ویډیوګانې مخې له راغلي هغې کې باقاعده د ارمي والا ایشتل کړي دي کندې والا ایستي دي ټیرونه ورته لاندې ایښي دي خو هغه ویډیوګانې موږ نشو شو کولی سټرایکونه راځي بېرته زموږ پیجونه خرابوي نو دې ویډیو جوړېدو مې صرف دا مقصد دی چې په خپل ځان باندې رحم وکړي که د افغانستان دي که د پاکستان دي ټول مسلمانان دي زموږ وروڼه دي موږ پرې خفه کېږو نو مهرباني دا وکړئ چې داسې غلط کار مه کوئ ځان له چېرته په قرضو باندې ویزه واخلئ ځان له چېرته چاته سوال منت وکړئ چې ویزه دله د بار ملکونو وکړي په هغې باندې لاړ شي په لیګل طریقه باندې ځئ نو تاسو به عمر له کامیاب وئ چې په انلیګل طریقه باندې تاسو ځئ نو په انلیګل طریقه کې بیا دغه حالات په تاسو ته مخې له راځي ځکه چې لکه ډېرې زیاتې ویډیوګانې موږ وکتلې ډېر پکې مړه شو د غرونو نه راپرېوتو چې ټولو غریزه علاقې دي که نه په غرونو باندې ګرځي راګرځي داسې پیاده تګ دی ټولو نو څوک په سمندرو کې کشتو کې غرق شي څوک په غرونو نه راغورځېږي څوک په واورو کې لاندې شي قسمه قسم حادثې هغوی ته مخې ته راځي نو مهرباني وکړئ په خپل ځانونو باندې هم رحم وکړئ او په خپل وروڼو خویندو باندې میندو باندې پلارانو باندې رحم وکړئ داسې قسمه غلط کار بالکل مه کوئ چې ستاسو فیملی ته تاسو ته به درد رسي کوشش کوئ چې په لیګل طریقه باندې ځئ ویډیو په خپله مو ګورئ او نورو ملګرو سره هم شیر کړئ کیدای شي چې ستاسو یو شیر سره داسې کسان چې د هغوی زړه کې دا خواهش شي چې زه یورپ ته په غلا باندې ځم پیدل ځمه نو کیدای شي چې هغه خدای پاک د داسې قسمه حادثو نه بچ کړی شي نو ویډیو خامخا ملګرو سره شیر کړئ پیج باندې نه وي پیج هم فالو کړئ په چینل باندې نه وي چینل هم سبسکرایب کړئ انشاءالله ملاویږو به په بله ویډیو کې الله فهمه